سلامونه ملګرو، نن ورځ به موږ ټیبل وایو. په HTML کې ټیبل څنګه جوړیږي او څنګه کار کوي. ټیبل کې خو کیسې ډېرې زیاتې دي، خو فلحال تاسو دومره صرف زده کړئ چې دا HTML کې کوم ډیټا موږ انټر کوو پیج ته څه طریقې سره به کوو. د ډیزاین لپاره موږ بیا CSS ورسره بیا چې د بوټسټریپ ما تاسو ته ویلي وو چې بهترینه له تیار ریډیمیډ هر څه برابر وي نو هغه نه بیا کار اخلو. نو فلحال تاسو صرف ځان پوه کړئ څه طریقې سره به HTML بیسیک جوړوئ ټیبل په دې کې په HTML کې او څنګه به هغه ډیزاین کوو. نو راځو اول تاسو زه ښیم په ورډ کې چې ټیبل خپله چې د فرض مثال موږ یو رو اخلو د سیریل نمبر دپاره، بله رو اخلو د نیم دپاره، بله رو به زه واخلم د مارکس دپاره او مارکس والا رو لږ غټه شوه، بله رو زه اخلم د څه دپاره، بله رو به زه واخلم د فیډبیک دپاره شو فرض مثال یا جنډر دپاره شو. دغه شانتې موږ څه کوو مختلفې روګانې اخلو. صحیح شو. ګوره دا مې واخیستلو دې نه پس زه راځم چې څو روګانې نورې م ورکوم. په دې کې اوس د اوله چې کوم دا ګوره دې نه دا شانتې سټارټ کېږي، دغه 1 2 مې چې پکې ولیکلو دا شانتې، دا چې د ټیبل دا سایډ باندې رو ده، خو دا شانتې چې موږ کله راځو فرض مثال دې خواته 6 او دې خواته فرض مثال 12 شو، نو دا بیا زموږ سره چې دغه شانتې چې راځو دا زموږ سره بیا کالم دې ته ویل کېږي. صحیح. او دا اولنۍ کوم رو هغه چې تاسو ته ښکاري اولنۍ دا سیل دا دې ته چې دا بیا ټیبل هیډ وایي. صحیح ده. دا چې دا هیډر دی خپله هیډینګز دي، دا ګوره دام هیډینګ ده، دام هیډینګ ده، دام هیډینګ ده، په TH سره دا ښیو، ورسره دا رو چې دا بیا په TR باندې جوړو. صحیح ده که نه. نو دې طریقې باندې باید تاسو په دې باندې پوه شئ. دا بیا ډیټا ده په دې کې، دا کوم سیل چې دې ځایونه کې چې کوم موږ ورکوو دې ته بیا موږ ډیټا وایو، دې کې بیا موږ ډیټا راولو. همدغه شانتې اوس موږ راځو سیم ټو سیم دغه رقم د ټیبل موږ غواړو چې په HTML کې جوړ کړو، په هغه باندې کار اوس طریقې سره به کېږي. اول به زه راشم دې ځای کې به ټیبل ټیګ سټارټ کړم، هر څه تاسو اخلئ که فورم اخلئ فورم ټیګ به سټارټ کوئ، د هغه دننه به کار کوئ، که ټیبل اخلئ ټیبل ټیګ به سټارټ کړئ. ټیبل ټیګ مې سټارټ کړو، اوس به زه یوه رو جوړه کړم. صحیح ده. رو جوړولو لپاره به TR ټیګ نه تاسو کار اخلئ. صحیح ده. ټیبل رو TR. اوس رو خو مې واخیستله ما چې تاسو ته هلته وویل. اوس دننه دې کې موږ ټیبل هیډینګز ورکوو. د ټیبل لپاره چې کوم هیډینګز دي کوم هیډ کې به چې موږ شیزونه راوستل، که تاسو خیال کړي وي دې ځای کې که ما سره وي چېرته کویز مارکس ما تاسو ته اپلوډ کړي دا وګورئ، دا وګوره دا زموږ سره چې دا ګوره دا خو مې ټایټل ورکړی، دا ګوره زموږ سره هیډینګ دي، دا نیم، دا نمبر، نیم، ټوټل مارکس او فیډبیک، دا وګوره دا زموږ سره هیډینګ دي. او دا نور بیا ډیټاګانې دي او دا ټول چې دا رو ده، دا مکمل دا ګرین کلر یې ښکاري دا رو ده، همداشانې دا مکمل بیا یو رو ده. نو په دې طریقې سره موږ اوس باید دا یو هیډینګ کې راشي که نه، ځکه دا هیډ د ټیبل سرنۍ کومه ډیټا چې دا هغه ده. نو دې لپاره به زه اوس TH واخلم یو دانه. صحیح. TH مې چې واخیستو دننه پکې فرض مثال اول زموږ سره سیریل نمبر ده، دوهم به زه راشم بیا به بل TH واخلم، TH کې بل موږ څه اخلو نیم اخلو. صحیح شو. نیم نه پس به زه یو بل دلته تاسو ساده صرف کار کوم، نور به تاسو ته کار در کوم، په هغه به تاسو کار کوئ. صحیح ده. سم مزدار ټیبل به جوړوئ. بل موږ فرض مثال جنډر اخلو. صحیح شو. جنډر نه پس به موږ څوک مارکس واخلو، ډایرکټ کلاس یا مارکس هر څه چې تا اخلي. فرض مثال کلاس مې واخیستو، TH مې ولیکم یو ځل، بیا به د دې دننه موږ څه کوو کلاس واخلو، د رو دننه باید دا ولیکل شي. بل به موږ څه واخلو ایمیل اخلي، فرض که ته ایمیل اخلي، اډرس اخلي، هر څه چې تا اخلي هغه اخیستلی شي. خو دا به موږ د مارکس دپاره کوو. څنګه مارکس ټوټل مارکس. ټیک شو. دا بره هیډینګ کې به دا کیسې ټولې راځي او دا به د نور نه بولډ هم راځي ځکه دا هیډینګ ده. صحیح شو که نه. سمپل دا زه اخلم، دا به زه اوس داسې کومه چې دا به زه سیف کومه، چې کله مې سیف کړو راځم براوزر ته، براوزر کې خو فلحال ما سره چې نشته، نو دا فایل به زه براوزر سره اوپن کړم. ګورئ ورته دا ما د براوزر سره اوپن کړل. ګوره دې ځای کې دا لیکل راغلل، خو دې ته اوس فلحال بارډر نشته، ما ډیټا هم نه ده اخیستې. که بارډر ډایرکټ ورکوئ اول ډیټا اخلي، داسې کوم چې اول ډیټا اخلم. زه به یو بله روم واخلم، بله رو زه اخلم د څه دپاره ډیټا دپاره. ګوره TH سره به رو سټارټ شي او بېرته به دا رو تاسو نه کې کلوز بیا کوئ. اوس د دې دننه موږ څه اخلو TD، مطلب د ټیبل ډیټا چې کومه ده دا شانتې. صحیح ده. اوس د ټیبل ډیټا تر مابین به موږ هغه ډیټا لیکو. فرض مثال سیریل 1 دا خو څه ډیټابیس نه چې اټومیټیکلی به ته لیکي، نه هلته به ته هر یو څه دپاره یو کوډ کې لاین ټیکس به لیکي، هغه دننه به ته ډیټا لیکي. فرض مثال اول کس ته زموږ سره او بل بیا یو کس بل د زموږ سره. اوس د نیم دپاره موږ ډیټا اخلو که نه. نیم فرض مثال زموږ سره څوک ده خالد مؤدب. صحیح شو. دا زموږ سره دا کس شو. بل زموږ سره چې دا څوک شو، بل د دې جنډر ده، تاسو ته خو خپله پته ده، واضحه ده، مشکل به نه وي. جنډر کې میل ده او بل به د دې نه پس راشو کلاس.
کوم کلاس کې و دا پر مثال زموږ سره دا په HTML کې ده. بل به موږ د ډیټا بار ډیټا واخلو د چا دپاره ټوټل مارکس دپاره مارکس یې څومره اخیستی دي عملنامه کې څه حساب د پر مثال د عملنامه کې چې د څو نمبرې دي دا لږ کار نه کوي ته به موږ 5 نمبرې ولیکو صحیح ده او دا به موږ سیو کوو. اوس به بیرته راشو براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. تاسو ګورئ د هر څه لاندې ګوره هغه خپله چې کومه ډیټا موږ انټر کړې وه هغه راغله بره چې د بولډ او د ځکې لاندې چې کوم دي هغه بولډ نه دي. نو زه یو کار کوم چې لازم دي ته باید زه بارډر ورکړم. بارډر زه ټول ټیبل ته ورکوم چې ټول ټیبل ته بارډر ورکړې ته بیا د ټیبل ټیک ته راځي صحیح ده که نه کار د دې سره ټیبل ټیک ته به ته راځي دلته به ته ولیکې بارډر سمپل تاسو سټایل اټریبیوټس کو واخیستل هغه سره به ډېر زبردست شیزونه تاسو کې انټر کولی شئ که نه سمپل HTML نه کار اخلم لږ کار ته کوم نور تاسو خپله کوئ پر مثال زه ورته وایم چې څومره بارډر ته ورکړه 2 پکسل بارډر ورته ورکړه دا به زه سیف کړم را به شم براوزر ته او اوس ورته ګورئ تاسو بارډر سپیلنګ وګورئ بارډر ته بس سپیلنګ ته مو خیال وي دا نه سیف کوو او دا به زه راشم بېرته به یې ریفریش کړم. دا وګوره زموږ سره هغه ټیبل جوړ شو خو ډېر یې بدرنګه ټیبل ده صحیح ده. اوس دا ښایسته کوو نو راځو ښایست دپاره خیر کار کوو جوړ به هر څه به خدای پاک ښه کړي. اوس راځو دې نه پس یو بل رو اخلو صحیح ده هر یو رو لپاره به ته بېل جدا جدا رو اخلئ. فرض که زه دې کې یو بل رو اخلم ټیبل رو او د دې دننه به اوس ته بله ډیټا انټر کوئ. بل رو به څوک واخلو بل به فیمیل واخلو صحیح ده. TD مې واخیستلو او TD دننه فرض مثال دوهم کس ده دویم کس زموږ سره څوک ده TD کې به واخلو دا به دویم کس به څوک واخلو محمد حیات به واخلو دا به بیا ګیلمن شي زه بل وروسته بل څوک واخلو پکې محمد حیات او بل راځو دغه ټیبل کې بل ډیټا موږ څه انټر کوو بل ډیټا به فرض مثال موږ جنډر ده دا میل ده بېشکه او بل به موږ راشو دې ځای کې به بل یو ډیټا واخلو هغه ته به کلاس ورکو دا موږ سره HTML کې ده او بل به بله ډیټا واخلو او د کلاس هم شو دا هم شو ټوټل مارکس فرض مثال دا لږ ښه ده خارقه ښه ده دا به 8 کو صحیح ده دا به زه سیف کړم او دلته کې به راشم دا به زه ریفریش کړم. وګورئ زموږ سره درېیمه رو هم جوړه شوله خیال مو د دې ځای کې ګوره خپله چې څومره لیکل وي هغه کېږي او مخکې راځي. همدا شانتې که اوس مونږ یو بل ډیټا هم خیر اخلم چې تر څو مونږ واضحه شي نو دا شیزونه دا به زه داسې وکړم ټول به راکافي کړم تر څو وخت زموږ سره بچت شي او دا به زه دې ځای کې پیسټ کړم. فرض مثال درېیم کس ده زموږ سره او د دې نوم ده زاهده صافی او بیا به داسې کار وکړو چې دا به موږ فیمیل کو او HTML کې ده د دې مارکس څو دي دا هم کمزوري دا به دا وکړو او بیا به د دې نه پس څه وکړو دې ته به موږ راشو یو بل رو به مو واخلو داسې کې 15 کسه به کافي شاپې وي صحیح. دې ځای کې به موږ واخلو فرض مثال مستوره او دا خو نمبر ده دې ځای کې به نمبر دې ته څه ورکړو دریم او دا به څلورم کس شي زموږ سره او دا به هم څنګه کو فیمیل دې مارکس پاس کا 15 دي یا شپږ دي دا به زه کنټرول سیف کړم را به شم براوزر ته دا موږ ریفریش کړو. فلحال ما صرف ډیټا انټر کړله نور مې هېڅ هم نه دي کړي. اوس موږ لږ دا ټیبل برابرو ټیبل برابرولو لپاره ما ورته وویل چې ته به ټیبل ټیک ته ځې چېرته به ځې ټیبل ټیک ته به راشې بارډر خو دې تیار کړی ده اوله کیسه به زه داسې وکړم چې دا به زه الاین کړم بس الاین از ایکول ټو څه سره الاین کوئ پر مثال سینټر ته به یې کړو اول خو دا مابین ته کړو ټیک شو چې کله شی مابین ته شو بیا به داسې کار وکړو اوس به د دې سایز برابر کړو سایز نه رسېټ دا مابین ته خو شو نو د سایز دپاره به موږ اول ورته څه اخلو هماغه زړې کیسې دي ویټ به ورته واخلو ویټ به ورته زه څو واخلم ویټ به ورته زه واخلم فرض که پرسنټیج کې اخلم 80% په واخلم د پیج لاس به یو سایډ ته فات شي لاس به بل سایډ ته فات شي تاسو په پکسلز کې ما اخیستی ما پرسنټیج کې واخیستو ریفریش کوو ګورئ 80% دا ده راغلو. بله خبره اوس زموږ سره دا مشولو هایټ تاسو اخلئ ورته فرض که زه به ورته هایټ هم واخلم هایټ به ورته څومره واخلو 600 پکسله به ورته واخلو سیف به یې کړو را به شو دلته
دا به زه ریفریش کړم. هو هایټ یې لږ زیات شو، دا لږ بدرنګه غوندې بیا راځي او بدرنګه شیزونه نه به ځان لرې سه او توره به شو. دا به څو کړو 1500 کړو، دا به سیف کړو او دا به زه دوباره ریفریش کړم. ټیک شو. دا زموږ سره هغه ټیبل شو. ساده ټیبل شو، خو غټ راغلو سکرین باندې تاسو ته به انشاءالله چې ښکاري. دا شیزونه خو ما ورته ورکړل، هر څه مې سیټ کړل. صحیح ده که نه؟ اوس دې ټول لپاره ته غواړې چې کلر ورکړې، داسې کې بیجي کلر واخله چې هر قسم وي. ښه ده، کلر به وروسته ورته ورکړو. صحیح. هایټ مو شو، دا مو شو. سیل سپیسینګ ته راځو. اول به تاسو سیل پیډینګ ته ګورئ. سیل پیډینګ څه معنا؟ سیل پیډینګ معنا دا ده داسې کیو ګورئ، دا سیریل نمبر کې د دې او د دې ترمنځ ګورئ، دا د کنټینټ او د دې سیل د دیوال تر مابین چې کومه فاصله ده ته سیل هغه ویل کېږي، پیډینګ ویل کېږي. دلته کې ګورئ یو ګور دې سره جوخ راغلی، دا پیډینګ نه لري. داسې کې ګور دا سره جوخ راغلی. زه غواړم چې دا یو فاصله ولري دا ټول. د دې لپاره چې ترمنځ موږ فاصله ورکړو، بیا موږ سیل پیډینګ لګو. چې لګو سیل پیډینګ. سیل پیډینګ ته راځو. دلته کې فرض مثال زه ورته وایم چې څومره پیډینګ ورکړه، 10 پکسل ورته ورکړه. 10 ورکوئ، 15 ورکوئ، چې څومره تاسو غواړئ. رابه شو. دا به موږ ریفریش کړو. اوس وګورئ دې ځای کې ګوره فاصله رامنځته شوه. څومره 10 پکسل فاصله دې ځای کې تر رامنځته شوه. د کنټینټ او د سیل وال تر مابین چې کومه فاصله ده دې ته ویل کېږي. صحیح ده؟ دې کې ګوره دې ځای کې دوه لاینه راغلي. دا ولې مشکل نشته، دا به ټول حل شي. دا مو شو. اوس زموږ راځو سیل سپیسینګ ته. سیل سپیسینګ مطلب دا ده د خانو ترمنځ چې کوم سیل دي د دې ترمنځ څومره فاصله واوسي. فرض که زه ورته وایم چې څومره فاصله ورکړه، 15 پکسله فاصله ورکړه یو سیل او بل سیل تر مابین. دا به زه بیرته سیف کړم او را به شم دلته کې براوزر ته. تاسو اوس ورته ګورئ. وګورئ دلته کې وګوره سپیس ګورئ اضافه شو، مخکې کومه 15 پکسله شو. اوس وینئ خو دا شی بالکل بدرنګه ماته ښکاري. صحیح ده که نه؟ بارډر ته کلر ورکړئ بیا به ښه زبردست ښکاري. دې ځای کې به دا ټول ډک شي او کلر به واخلي. صحیح ده؟ به د بارډر کلر په واسطه باندې. خو زه داسې کوم چې بالکل به دا زه ورته صفر کړم. صحیح بیخي دغه لانجه ختمه شي. تاسو ګورئ دا زه صفر کم ورته سپیسینګ. اوهو بالکل زبردست زموږ سره ټیبل جوړ شو، لکه سمپل ورډ او ایکسل کې چې موږ جوړو. نو انشاءالله چې په دې باندې تاسو پوه شوي یئ. اوس موږ څه کار کوو؟ بله خبره موږ چې د دې دپاره کوو هغه چې دا سټایل هغه خو مو کړلو، اوس پر ټیبل خو موږ سیټ کړلو. اوس غواړو چې د رو ته سټایل ورکړو، د ټولې رو ته سټایل ورکړو. صحیح ده؟ د رو ته سټایل ورکولو لپاره به تاسو راشئ چېرته کې پر مثال دا رو ده، دا لیکل ګوره دې ځای کې دي. دا باید د نمبر سره سیده مخ راغلی وای که نه، دا باید دلته کې مابین کې راشي، دا دې سره مابین کې راشي، دې سره مابین کې راشي. زه غواړم چې دا لیکل کوم کانټینټ دی دا مابین کې راشي. همدا رو دا خو الریډي ټي هیډ ده، صحیح ده، ټیبل هیډر چې دا خو تیار الاین ده سنټر ته. موږ به راشو دې ځای کې دې یو ته. صحیح ده که نه؟ دا موږ الاین کو. الاین نه پس ایکول او زه چې هر یو رو غواړم پر مثال چې دا الاین کما هر ځکه چې تاسو غواړئ چې دا الاین شي دلته به راشئ الاین اټریبیوټ ته از ایکول ټو ګوره که ما غوښتل چې پر مثال دا الاین کم یا دلته که دا مې الاین کولو دلته هر یو شی چې تاسو په کار وي هغه الاین ته به راشئ او دې ځای کې چې کوم ځای ته الاین کوئ لیفټ رایټ او سینټر دې درې واړو کې بس سیو کمره به شو براوزر ته دا موږ ریفریش کو. اوس ګورئ هغه ډیټا زموږ سره چې کومه رو کې وه هغه ټوله الاین شوله کوم ځای ته مابین ته. خو که زه صرف وغواړم چې دا نمبر د الاین شي یا د فرض مثال دا نوم الاین شي یا د دا رول نمبر الاین شي نو بیا به تاسو ګوره د همغه ټیګ دننه راځي هغه به تاسو الاین کوئ. فرض مثال په دې ځای کې دې رو ته راځو، زه دلته صرف غواړم چې دغه د دې رو نه صرف مارکس د هغه ته الاین شي مابین ته. نو تاسو په دې ځای کې راشئ الاین او الاین نه پس به ورته موږ ولیکو چې کوم ځای ته سینټر ته دا به الاین کو. دا به زه سیف کړم را به شم براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم. اوس تاسو ورته ګورئ صرف د دې دغه مارک چې کوم دی دا الاین شول سینټر ته. همدا شانتې تاسو کولی شئ چې نور هم څه وي هغه هم تاسو الاین کولی شئ. صحیح ده که نه؟ نو مختلفې طریقې دي دې لپاره. دا و الاین کول ډیټا او د دې نه پس به راشو څه باندې به کار وکړو. نو داسې نه دی کې واده صرف د دې کلر پاتې شو، بیکګراوند کلر ورکول دي. د بیکګراوند کلر لپاره او بیکګراوند نه مخکې به درته یو بله خبره وکړم چې فرض مثال نو ریپ لګو. فرض که دې چې زه کلاسز دی یا فرض مثال زه یو بل هغه اخلم فیډبیک وي یا نوم وي هغه غټېږي سیل نه، بیا به دې سره موږ څه کوو ښکته راشي کم خوا راشي. فرض که دلته کې دا نوم ده چې دا نوم به زه واخلم، دا نوم زه وایم چې کله دا نو ریپ کې واچوم زه باید که دا چېرته غټېدو یعنې ما زیات لیکلو باید چې دا خانه ورسره ریپ نشي ښکته نشي باید دا بیا مخکې ځي. صحیح ده؟ نو دا به زه نو ریپ کم
نو رپ کو دا از ایکوال ټو دا دوه ویلیو اخلي یو چې د ته موږ ټرو یا فالس ورکولای شو فالس خو نو ټرو به زه ورته ورکړم اوس به زه دا راواخلم او براوزر به زه خپل ریفریش کړم تاسو څه ګورئ دا خو هسې مخکې نه راغلی خو زه داسې کوم چې دې کې ډیټا زیاتوم فرض مثال خالد خان داسې نومونه وي که نه غټ غټ نومونه وي سم د ماشاءالله زموږ افغانان نومونه خو تاسو ته ښه پته ده خالد خان مؤدب احمدزی همداشان نور هم پسې ورځي ډېر اوږده اوږده نومونه وي نو په دې خاطر چې دغه د دې دغه نه ورفلو نه کړي او تېر نه شي د سیل نه نو موږ څه کوو دا شانلې ګورو سیل زیاتېږي خو دا ښکته نه راځي صحیح ده که نه نو په دې خاطر باندې موږ دا یوز کوو بله خبره زموږ سره دا ده چې سپین کول دي د دوو روګانو فرض که زه غواړم چې دوه روګانې وي هغه زه سپین کړم که دا زه وړوکی ولیکم خالد ګوره دا به اوس بیخي وړوکی شي بیرته دوباره چې څومره ډیټا وي هغه مطابق دا بیرته وړوکی کېږي ښه اوس خبره موږ د څه شي کوو خبره موږ اوس د دې کوو دغه شانې به تاسو راشئ دا روم الاین کوئ دا مې الاین کوئ چې ټول سینټر ته راشي صحیح ده بیا که یو کوئ هغه به تاسو سینټر ته کوئ نو خبره موږ د څه شي کوله خبره اوس به موږ راشو بیجي کلر ته یا سپین به هم درته وروسته وایم بیجي کلر زه غواړم ټول هغه ته یو کلر ورکړم دا ټیبل ته نو دلته راشئ تاسو ولیکئ بیجي کلر از ایکوال ټو کوم قسم ته کلر ورکوئ کلر موږ په مختلفو طریقو سره ورکولی شو دا اسانه طریقه ده صحیح ده ځکه زه دا طریقه اوس فلحال کاروم کله چې سی اس اس ته لاړو هغې کې به تاسو وګورئ چې مختلفې طریقې دا لري دا کوم قسم ته کلر دوی واخیستو دا خو ناشنا کلر راغلو ټومیټو هلکه ملامت نه ده ټومیټو او دا به زه سیف کړم او دا به زه بیرته دوباره ریفریش کړم وګورئ دا کلر دی ټیبل واخیستلو صحیح ده که نه همدا شانتې که زه غواړم چې فرض کړئ یو رو ته یو دانه کلر ورکړم صرف یو ډیټا ته کلر ورکړم نو تاسو به صرف همغه رو ته ځئ یا همغه ډیټا ته به ځئ فرض مثال زه صرف دې رو ته غواړم چې کلر ورکړم دې رو ته زه غواړم کلر ورکړم دا به زه لږ نور هم ختم کړم دې رو ته زه غواړم ګرین کلر ورکړم صحیح ده تاسو به دې ځای کې ولیکئ بیجي کلر صحیح ده ټیکس کلر هغه دپاره به تاسو سټایل اټریبیوټ استعمالوئ هغې کې به لا زبردست راځي دې ځای کې به زه بیجي کلر ورکړم ګرین به یې کړم دا به زه سیف کړم را به شم بیرته خپل براوزر ته او دا به زه ریفریش کړم وګورئ هغه اول رو چې کوم و زموږ سره هغه ګرین راغله او دا نور پر مثال زه غواړم چې یلو یا به بل کلر کې راشي نو بس راسه دې ځای کې ورته ووایه چې بیجي کلر دې څه کړه د دې بیجي کلر از ایکوال ټو څه کړه ماته زما دپاره دا چې ده دغه کړه چېرته مو ولیکلو یار ټي آر سره دا کلوز شي دا ده لاین سینټر د دې به زه اوس بیجي کلر واخلم دا به زه یلو کړم صحیح شو یلو به شي او دا به زه سیف کړم براوزر ته راځو دا موږ ریفریش کوو وګورئ دا شانې د نور سیل تاسو غواړئ چې برابر کړئ مختلف قسم بیا برابرېږي ډیزاین دپاره خیر بیا موږ وروسته کار کوو په دې هر یو باندې به تاسو بیا پوه شئ اوس به موږ داسې وکړو دې ته به یو کیپشن هم ورکړم کیپشن دپاره موږ ټیبل کې دننه یو بل ټیګ اخلو د کیپشن په نامه باندې او په هغه باندې موږ کار کوو نو رابه شئ ټیبل ته او د ټیبل دننه به دلته کې واخلئ څه کیپشن یعنې موږ پکچر ته کیپشن ورکوو نور شیزونه دپاره لاندې چې کوم ډیټیلز به سره راغلي وي څه دپاره دا چې د پر مثال داسې کې به زه ورته ووایم چې دا څه شی ده کویز مارک شیټ ده دا به زه سیف کړم او دا مې چې کله سیف کړو براوزر بیرته موږ ریفریش کړو تاسو څه ته ګورئ دې کې ګوره هغه ورسره کیپشن سره راغللو نو الاین کولی شئ رایټ لیفټ ته که غواړئ تاسو کولی شئ چې رایټ لیفټ ته هم الاین کړئ دا د ټیبل دپاره کیپشن نه پس رو سپین او کالم سپین ده پر مثال زه غواړم چې دا نیم نه دا په دوو خانو کې راشي صحیح ده رو په دوو خانو کې راشي همدا شانتې لکه زه به ایکسل اوپن کړم تاسو به کتلی وي چې اکثر وخت موږ مرجینګ کوو د سیلز مرجینګ کوو په دې خاطر باندې چې لږ ډېره ډیټا پکې راشي نو دلته به زه راشم ګوره فرض که دا زما سره ټیبل ده او دا به زه دغه کړم اوس وګوره موږ داسې کار کوو دا نمبر شو زه وایم چې دا دوو کې نه ده دا کې د نیم راشي څه شی د راشي دې دواړو کې د نیم راشي دا بیا موږ مرج کوو دې نه موږ یو دانه سیل جوړو دا ده دا وګوره دا زموږ سره یو دانه سیل شول دې نه ټول نه یو سیل جوړ شولو ښه خو دې دپاره به زه څه وکړم چې دا به زه مرج اکراس کړم مرج اکراس به یې کړمه مکمل به یو دانه سیل ترېنه جوړ شي ګورې ورته دا وګوره دا مر شو دا مر شو د نورو په انداز دوه چنده ګوره سیل ځای واخیستلو دا ګوره یو کالم دا د یو کالم دا اوس دوه کالمه دی ونیول
څه ده څو کالم یې ونیول 2 کالمه دی ونیول همدا شان د پرس که تاسو په لیدلي وي ځینې ځایونو کې دا شانتې راځي چې دوه روګانې نیسي 2-3 روګانې نیسي یو څه په دې کې ډایرکشن باندې چې دا په دې بل څه چپه باندې رقم ته لیکل راغلی شوي وي نو د دې دپاره هم تاسو بیا همدا شانتې کوئ ګوره دا سیل اوس فرضي مثال موږ واخیستلو همدا شانتې که دغه اوس وګورئ تاسو ګوره دا موږ مرج کړلو یو شانتې په مختلفو طریقو سره تاسو کولی شئ چې دا مرج کړئ او دا برابر کړئ نو همدغه شانتې دغه کار موږ چېرته کړو دا کار موږ په HTML کې هم کولی شو HTML کې دا کار موږ څنګه کوو رابه شي د دې دننه ورته ووایي چې کال سپین مطلب نه کالم راته سپین یو ځای کا څو کالم راته یو ځای کا چې هر څومره کالم ته وغواړئ 2 کالم راته یو ځای کا دا مې چې کله سپین کړلو او راغلم دې ځای کې اوس تاسو وګورئ 2 کالم موږ سره دا سپین کې دلته کې د یو دانه اضافه شول دلته کې وګوره ولې اضافه شو نو باید چې دا نوم ده خالد مؤدب دا نوم چې ما مکمل کړی دا به هم زه اوس 2 کالم سپین کوم که نه نو بیرته راشم دې رو ته کوم ځای کې چې ډیټا ده پر مثال دا ده دا به هم زه کال سپین بس وکړم 2 به یې کړم is equal to دا شانتې به نو دا خو مشکل ده په HTML کې چې دا ټول لیکل غواړي بیل به ته لیکي انټري به کوئ د دې دپاره او بیا به دا برابرۍ خوري دلته راځو دا بیرته ریفریش کړو وګورئ اوس دا برابر شوم دا شانتې به ته اوس دا بل کوي بیا به دا بل کوي دا بل به کوي ټول به دا شانتې سپین کوي زه نمبر غواړم دا نمبر ده یا پر مثال ملاحظات که تاسو لیدلي وي دا چې د 2 روګانې ونیسي نو په دې خاطر بیا موږ راشو کوم ځای ته دلته کې موږ راشو ویډیو اوږدېږي نو زه کوشش کوم چې زر دا سیستم ته ختم کړم او لږ مو صرف سر پې خلاص کړم نو به تاسو رو سپین ولیکئ سر رو سپین از ایکول ټو څومره روګانې یو ځای کا 2 روګانې چې دا سره یو ځای کا راشه دلته کې دا به زه ریفریش کړم وګورئ اوس دا 2 روګانې زموږ څنګه شي یو ځای شولی نو خیر بیا به تاسو هغه بیا برابروئ نو ستنه چې کله کار کوئ په دې باندې به تاسو کار وکړئ او اخره خبره دا د اساینمنټ مو دا شو چې ځان دپاره په خپله خوښه باندې به چې څنګه ستاسو خوښ وي او څنګه ډیزاین تاسو کولی شئ یو ټیبل به جوړ کړئ او بیا به یې ما ته هم ولیکئ او کلاس روم ته به هم اپلوډ کړئ چې هر قسم د ټیبل تاسو ته برابر مناسب یو کوئ جوړ به کړئ کیپشن کې به څه ورته ورکوئ په کیپشن کې به تاسو ورته دغه ورکړئ خپل نوم ورته ولیکئ صحیح ده دې کې به تاسو خپل نوم ولیکئ پر مثال ډیولپډ بای دغه چا پس ته جوړ شو خپل نوم په کیپشن کې راولئ هر یو کس چې پته لګیږي هیڅ نه چې کاپي پیسټ وکړي یو بل نه نو څومره مزیدار تاسو کولی شئ یو ډیزاین به جوړ کړئ کم جوړوئ غټ جوړوئ وړوکی جوړوئ هغه تاسو باندې ډیپینډ کوي زه تاسو ذهن وګورم چې تر کوم ځای پورې ستاسو ذهن رسیږي او کار پکې کولی شئ نو په دې باندې تاسو کار وکړئ څه مشکل و بیا ما ته ووایه دومره کاپي ده انشاءالله HTML کې ډیټا څنګه کېږي څنګه به برابروئ او دومره کې کار وکړئ بس کاپي شاپي ده